بسم الله الرحمن الرحيم. سره رسیږو د بنی اسرائیل مبارکه سورې ته چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. یو سلو یولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بندل مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانی وګورو. په حقیقت کې هغه غدا د هر څه اوریدونکی او لیدونکی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. مونږ له دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړیو او هغه مو د بنی اسرائیل لپاره د هدایت وسیله ګرځولې و. له دې سپارښت سره چې لما څخه پرته بل څوک خپل معتمد منی سي. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تاسو د هغو خلکو زوجات یاست چې مونږ له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپارل کړیو او نوح علی السلام یو شکر کوونکی بندو. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. نو کله چې د هغو د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بنی اسرائیل موږ تاسو د مقابله لپاره خپل داسې بندگان را پاتول چې ډیر زور ورو او هغوی تاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خوارشول. دا یو پوره کیدونکې وعده و. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لدی ورسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسي موقع درکړه او تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او تاسو شمیر مونږ له پخوانه زیات کړ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ګوري کته چې خو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره خو او که بد مو کړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابت شو. بیا کله چې د دوهمې وعده وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل ترڅو چې هغوی ستاسو په چیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځي لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلیو او په کوم شی باندې چې د هغو لاس برشي هغه تباه کړي. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. کېدای شي چې اوس تاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
من الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت دا دی چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني هیڅ چارې سرته ورسوي هغه ته د زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی. او کوم کسان چې آخرت نه مني هغه ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تل ورکوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي. د شپې نښانه مو بینوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه ترڅو تاسو د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړئ شئ. په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. د هر انسان شامت مونږ د هغه په خپل غاړه کې ځوړن کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یو لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به د پرانیستی کتاب غوندي ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپل کافیه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سم لاره غوړه کړی د هغه سم تک په خپل د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټه اخیستونکو به د بل پیټه وانخلي او مونږ په عذابون کې نه یو ترڅو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونلیږو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانی الله سپوري کوي. هلنو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپل بندگانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکي وي هغه ته موږ هم دلته ورکو چې چاته دی او څو ورکولو غواړو. بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمت محروم ورننوزي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.
د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 19 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغه سه هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغه سی وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا هم دغه او هم هغه دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکو دا ستاسو رب بخشش ده او ستاسو رب ورکړل چا څخه منع نه ده انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړای دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا نو له الله سره بل څوک معبود منیسه کنه نو پړاو به مرستندویا او به ملاتړ به پاتې شي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیڅ عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه لمور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ کله تاسو سره له هغه نه یو یا دواړه زړښت ورسیږي نو هغه ته اوف قدرې مو وایه مو هغه ته په تور بریښ جواب ورکوه بلکې له هغه سره په درناوي خبرې کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوی او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ستاسو رب خپوهیږي چې تاسو په زړونو کې څه دي که تاسو صالحان اوسئ نو هغه دغه ټولو کسانو لپاره بخښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي بشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکر دی
او کله هغه نه لرونکو کسانو څخه مخاړوي چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسو هیله مندي نو هغه ته نرم ځواب ورکړئ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا مخفل لاس تر غاړې تړاو مې بيخي داسې غزولې پرېږده چې پړاو بي وسه پاتې شي إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ستارب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوخه شي تنګوي هغه د خپل بندگانو له حاله با خبر دی او هغوی ویني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا خپل اولادونه د بیوزلۍ له ویرې مو وژنئ مونږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسو ته هم په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا ته منځدي کیږي هغه ډیر ناوړه کار دی او ډیره بده لاره ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا د نفس وجنې مرتکب کیږي مې د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی نو په کار ده چې هغه په وجلو کې له حد تیری و نکړي له هغه سره به شرعاً مرسته وشي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا د یتیم مال ته منځدي کیږي مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپل ځوانۍ سن ته ورسیږي په خپل تعهد پابند اوسئ دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسو وپوښتل شي وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا که په پیمانه ورکړه کوي نو پوره ډکه کړئ که تله کوي نو په سمه ترازوی وکړئ دا ښه کړنداره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم دا ډیره غوره ده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هغه څه متعقب و چې تاسو د هغه علم نوي وګونه سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتې دني دي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا په ځمکه کې ویاړلای په تکبر سره مزه ته نه ځمکه چیرولای شي نه د غرونو هسکوالي ته رسیدای شي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها دغه چارونه د هر یوې بد جنبستا د پروردگار په نزد ناکاره ده ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب ته وحی کړی او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه کنه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هر شي غننه محروم وګرځول شي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا
إنكم لتقولون قولا عظيما. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسو رب پر تاسو ځامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرېختي ونیولې. ډېر غټ دروغ دي چې تاسو له خولې څخه راباسي. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي. هو له حق نه لا زیات لري کی. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته رسیدو هڅه ارومرو کړی وای. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له هغو خبرونو ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه پاکي خو او اسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لساین سره د هغه پاکي نه بیانوي. خو تاسو د هغه په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کله چې ته قرآن ولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو ترمنځ یو پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوښ اچو چې هغه هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کونوالی پیدا کوي. او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب دی یووالي یادونه کوي نو هغه په کرکه سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستاسو خبرې اورېدو ته وګ دینو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپل کې پسپسکای کوي نو څه وایي. دا ظالمان په خپل منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلای سړی دی چې تاسو په روان یاست. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي. دوی بې لارې شوي دي. دوی د لارې مندلو وس نه لري. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وی وای کله چې مونږ یو موټی هډوکی او خاوري شو نو آیا مونږ به بیا له سره نوي ژوندۍ را پاتول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. دوی ته وایي که تاسو تیګه یا وسپنه هم شي یا لدینه هم کوم بل زیات سخت شي چې تاسو په زړونو کې د ژوند کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسو را پاتېږي. وی به ارومرو پښتنه وکړي څوک دی هغه چې مونږ بیا د ژوند لوري ته راوړوي. ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسو په لومړي ځل کې پیدا کړی
هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي خنو دا به کله وي ته وایه ولې حیرانیږي هغه وخت نږدې راتلونکی دی يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا کوم ورځ چې هغه تاسو ته غږ وکړي نو تاسو به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راوځئ او په هغه وخت کې به تاسو ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا او اے محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایي چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره خوي په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد چولو هڅه کوي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دښمن دی ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ستاسو رب ستاسو په حال باندې ډیر ښه خبر دی که هغه غواړي نو په تاسو به رحم وکړي او که خوښ شي نو عذاب به درکړي او ای پیغمبره مونږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه لګلای وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ستاره په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني مونږ ځینو پیغمبرانو ته په دین نورو زیاتې مرتبه ورکړي او مونږ داود ته زبور ورکړی قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا دوی ته وایي هغه معبودان وبلئ چې تاسو له خدای پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ هغوی نه له تاسو نه څه کوم کړاویسته کولای شي او نه بدلولای شي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپل د خپل رب حضور ته درسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیله من او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي حقیقت دا دی چې همدا ستاسو رب عذاب دی ویری وړ دی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامت مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ورنه کړو دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا او موږ د معجزو له لېږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دینه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلې دي لکه وګوري سمودیانو ته موږ په څرګنده وخه راوستل او هغه ور باندې ظلم وکړ موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا او یاد کړه چې کله مونږ ته وویل چې ستاسو رب د علم او قدرت له خوا په خلکو احاطه ده او هغه خوب مو درو خود
هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله ترڅو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او دین مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قران کې پر لعنت شوی او مونږ دوی په دغه شیانو ویرو خدا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده یو سليولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو شپیتم آیت څخه اوري وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو ټول سجده وکړه خو ابلیس نه کړه هغه وویل زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا بیا ویل خیر آیا دای دې ور و چې تا د ته پر ما باندې فضیلت ورکړ کته ماته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي نو زه به د دې ټول زوزات به خو باسم یوازې لګوندې کسان برات خو ژغورل شي قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله تعالی و فرمایل خدای لاړشه له هغه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټول لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لوي غلونې پرته نور هیڅ هم نه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بشک زما پر بندگانو به کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستار رب کافی دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ستاسي حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسي کشتۍ چلوي ترڅو تاسو د هغه د فضل لټه وکړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال ډیر زیات مهربان دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي او کله چې هغه تاسو ژغوري وچه ته مرسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي پر احتیاج انسان ډیر ناشکر دی أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا کنو آیا تاسو له دې خبرې نه بیخي به غم یې چې خدای به کله په هم دی وچه باندې تاسو په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسو تیږي ورونکي طوفان راوالو زوی او تاسو بل هغه نه هیڅ ژغورونکي املا تړون نمومي أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا او آیا تاسو لدینه څه ویرن لري چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکری په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مکړي او تاسو به داسې څوک نیوي چې له هغه نه تاسو د دغه عاقبت باس واسو کړی شي ولقد كرمنا
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغه ته مو په وچه او لمده کې سپرلی ورکړي او هغه ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپل زیاترو مخلوقاتو باندې مخکاره لوړتیا وروبخله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې مونږ هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په خلاص کې ورکړی شو هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغه به یو به سره ظلم ونشي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدونه ړوند پاتې شو هغه په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارمندنه کې لړندونه هم زیات ناکام. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستیو نه کړ چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغه وحی نه دی راوړوي چې مونږ درلې غلې ده ترڅو چې ته زمونږ په نوم له خپل ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړی وای نو هغه هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او لري نو چې چیرته مونږ ته ټینګړای نه وای نو ته به د هغو لوري ته څنګه څور مات شوی وي او که تا داسې کړی وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابر عذاب خوانڅ کړای وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب بیا به زمون په مقابله کې تا کوم رستندوی نه وای موندلای. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبره ته هم لا تړل ده چې لدغه هیواد نستا قدم ایسته کړی او تعالی دې ځای وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو لتانه ورسته به په خپل دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګ نه نشي کړای. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې لتانه مخکې مونږ هغوی لېږلیو او زمون په کړنلاره کې به کوم بدلون نه مومي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المنز قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترغمې پورې او د سهار قرات یعنی المنز هم ولا ځکه چې د سهار په قرات وستلو یعنی د سهار په منځ شاهدی وهله کی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستاسو لپاره نفل دی لري نه د چې ستاسو رب ته د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګار ما چې چیرته بیا له ریښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځای مې چې باسي له ریښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل منځ لاړ باطل منځ تلونکی دی.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت ده، مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. د انسان دا حال دی چې کله مونږ پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامید کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپل کړنلار عمل کوي، اوس په دې ستاسو رب خپوهیږي چې څوک په سم لار ده. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی لتانه دی روح په باب پوښتنه کوي، وایي دا روح زما د رب په حکم راځي، خو تاسو له علم نه لږه برخه مونډلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم کوم وګورو هغه ټول څه بلتان واخلو چې موږ د وحی په وسیله تاسو درکړي، بیا به تاسو موږ په مقابل کې کوم لاټړ و نمومي چې هغه بیرته درکړای شي. دا څه چې درکړای شوی دی د خپل پروردگار پر رحمت درکړای شوی دی. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وکه انسانانو او پیریان ټول لاسونه یو کړی دغه قرآن غوښنه کوم شی دراوړلو هڅه وکړي نو را به نشي وړلای ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول، خو زیاتره خلق په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وی ویل مونږ بستا خبره تر هغه پورې ونمنو تر څو چې ته زموږ لپاره زمکه چیرې او یو چینونه بهوي یا ستاسو لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې، یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه را وغورځوي لکه چې دعوا کوي، یا خدای یو فرښتې مونږ ته مخامخ راولي، یا ستاسو لپاره د سرو زرو یو کور ووسی، یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په خطلو به هم مونږ باور نکړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نکړي چې مونږ یې ولولو. ای محمد دوی ته وایه پاک دی زما پروردگار، آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم؟ وما منع
چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې ایمان راوړل نه هغوی کوم شی منن نکړل مګر د هغو دغه وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لګلای دی قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته وایي که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلای را ګرځېدلای نو موږ به هرو مرو له اسمانه کومه پرښتې د هغو لپاره پیغمبر لېږلی وای قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما او تاسو په منځ کې आवाज دی او الله شاهدی کافی ده هغه د خپل بندگانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا شاته چې الله لیارو خي همغه لار مونږ کېده او څوک چې هغه په گمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی نشي موندلای دغه خلک به مونږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاو ګوړاندې ګونګیان کاڼه د هغو استوګنځای دوزخ دی کله چې د هغه د اور تاو سستیږي مونږ به الله تاو زیاتو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې مونږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو مونږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاتول شو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرو مرو وسلري هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یو نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني ده خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی بل دینه انکار وکړي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې چیرته زما د رب د رحمت خزاني ستاسو په لاس کې وای نو تاسو به د هغې د لګیدلو لویری هرو مرو هغه زیرمه کړی ساتلی وای پر اختیار چې انسان ډیر تنگ زړی یعنی بخیل دی ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا موسی علیہ السلام ته 9 نښانې ورکړې وي چې په ډاګه څرګندې خودلې اوس دا په خپل تاسو د بنی اسرائیل نه پوښتنه وکړي چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون هم دا ویلی و چې اے موسی زه دا غنم چې پر تا هرو مرو کولی شوی قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا
موسی د هغه په جواب کې وویل ته خو پوهیږي چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د اسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعون ستا کم بختي راغلی ده. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. په پای کې فرعون وپتیاله چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل له هیواد نه وشړي خو موږ هغه او د هغه ملګری یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په دې ځمکه کې اوسئ یا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسو ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مونږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لګلای چې څوک دی ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دی ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مونږ بیلا بیل کړای لګلای مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مونږ د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړای دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وایي چې کتا چې دا ومني یو کې ونه مني کوم کسانو ته چې لدینه مخکې علم ورکړای شوی دی هغه ته چې کله دا ورول کیږي نو هغه پړ مخې په سجده لويږي او په لوړ غږ وایي پاک ته زمون پروردگار دغه وعده خو پوره کیدونکې و. د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قران عظیم شان ولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اوریدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته وایه که د الله په ویلو یو بل یو که د رحمان په ویلو په هر نامو چې و بلی د هغه لپاره ټول غوړه نمونه دي او خپل منځ مو په ډیر لوړ اواز سره کوه او نه په ډیر ټیټ اواز سره د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوړه کړه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وای ټول سنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولې سره نیولای دی نه په پاچایي کې څوک سره شریک دی او نه هغه به وسه دی چې څوک د هغه ملاتړ وي او د هغه لوی بیان کړه کامله درجه لوی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.